څنګه پوه شو چې مېرمنې غین ته زړه کېږي یا کوروالي ته زړه کېږي؟ نو د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو بدن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. څنګه پوه شو چې مېرمنې ذکر ته یا کوروالي ته زړه شوی؟ له واده وروسته ښځینه او نارینه په مختلفو بڼو د کوروالي غوښتنې لري، خو نارینه دا غوښتنه په اسانۍ کوي. خو د ښځې په هکله په دې پوهېدل چې کوروالي ته زړه کېږي که نه نو ستونزمنه خبره ده، ځکه دوی ډېر کله په خوله حال نه وایي. په دې ویډیو کې درسره په دې هکله معلومات درته راټول کړي دي چې څه ډول پوهېدلی شو چې مېرمن مو کوروالي ته اړتیا لري او یا غواړي. هر وخت مو د خپلې مېرمنې د بدن ژبې ته پام وکړئ، د بدن حرکات یې وڅارئ. که له نږدې پام وکړئ نو د مېرمنې سینې مو له نورمال څخه لویږي او یا هم د خپل بدن مختلفو ځایونو ته یې زر لاس وروړي، یعنې زر لاس وروړي. په ځانګړي ډول که بحث په داسې یو موضوع راشي چې په کوروالي باندې خبرې وشي، نو دوی په دې وخت کې د دې بحث اوږدېدو ته علاقمند وي او دا د ډول خبرو دوام غواړي. په دا ډول وخت کې کوچنی چې سړی ورباندې پوه نشي داسې پوښتنې کوي او دا ډول خبرې اوږدوي. عموما ښځې خپله جنسي غوښتنه په پټ ډول خپل نارینه ته بیانوي او خپله کله په خبرو کې ډېره نازکه کېږي، ډېره نرمه او د تازه ډک رویه کوي او یا هم ډېره شوخي کوي. غواړي په مستۍ کې خپل نارینه د تشویق کړي چې د هغه سره فزیکي تماس ونیسي او وروسته ورو دواړه تحریک شي او سره تخته شي. هر کله چې د ښځینه او شهوت راوپارېږي، ډېر کله خپل خاوند ته وایي چې خوب ورځي. دا د خوب وخت هم نه وي، خو دوی خپل خاوند ته یو بهانه تر تخته پورې بیایي او د ځان سره یې څملوي. وروسته ځان ورنږدې کوي او ورو په داسې شکل چې خاوند یې ورباندې پوه نشي. د خاوند د شهوت قوت راویښوي او ورسره جنسي اړیکه ټینګوي. هو، لکه څنګه چې مو وویل، ښځه د خپل فطري سره په سبب ښکاره خبره نشي کولی، یعنې په خپل فطرت سره خپله ښکاره خبره نشي کولی. نارینه‌و ته پکار ده چې د خپلو مېرمنو حرکات او هر څه ښه دقیق وپېژني او هماغه ډول خپلې مېرمنې ته اړتیا ورپوره کړي. لکه څنګه چې موږ اکثره داسې د پښتنو خلک یا نجونې دي یا مېرمنې دي چې هغه په دې خبره ډېر شرمېږي او نه غواړي چې خاوند ته ووایي چې زما کوروالي ته یا هم سیکس ته زړه شوی، ډېر شرمېږي. نو باید هغه نقش او نښانې چې په ښځه کې موږ او تاسو پرې پوهېږو او موږ تاسو ته ویلي دي، تاسو تعقیب کړئ او له هغې سره یو ځای والی وکړئ او زړه یې خوشحاله کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.